محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه بیان کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر 15 کلن ته ورسېد. په دې 15 کلن عمر کې یو څو واقعات مخې ته راغلل چا حدیثو کې ذکر دی او د سیرت طیبه چې کتابونه دي هغه هم ذکر کړی دی. یو اهم کار په دې عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بناء الکعبه المشرفه عزتمن کعبه دی هغه اثرینو تعمیر کوله. دا کعبه چې دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه جوړه و ډیره زړه آبادی و. دا سلګ ډیر مرمت و په وختن پکې کېده خو بنیاد نه چا دا نو تعمیر کړي. نو دا وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم 15 کاله ته ورسېد نو ډیر ضرورت راغله د بیخنه د تعمیر کولو د کعبه مشرفه. او دا هغه څو وجه یو وجه دا چې دا کعبه د غرونو په مینځ کې و غیر شاپیرته نه غرونو او د مکی ورونو دا الله رب العالمین یو شان جوړ کړی دا چا د کې بارانونه نه کیږي خو چې کله باران ویني بیا ډیر تیز باران کیږي. نو دا غیر شاپیره غرونو سره د صفا مروه کوم ځای باندې ده دې کې یو خور تیر شوی و دا غرونو نه به وبراتلی او په دې خور به تیرېدل. یو کال بارانونه ډیر تیز وشولو نو دا خور برم را وختل او تر دې چې د کعبه دیوالونه چې دي هغه ته نقصان ورسول. او دویمه وجه پکې دی جوړول دا چې دا ډیره زړه آبادی و. ابراهیم علیه السلام د وختونه ډیره زړه آبادی و. نو دې دا ضرورت محسوسېدل چې دا کعبه اثر نو بیا تعمیر کړی شي. او دریمه وجه پکې دا و چې لکه څنګه نن مسلمانان جمعات کې خوشبوئی لګوي دا یو ښه کار ده. خوشبوئی کول مسجد پای کې د خوشبوئی اهتمام کول. عربو به د کعبه شریف ته دیته به خوشبوئی راوړل او د عود په شان لرګي و دا په دې اور باندې کې خو نه هغه به د لوګي کول او خوشبوئی به برکته. الله رب العالمین ته داسې منظور چې یو کرت یو زنانه یو لرګي هغه د خوشبوئی ولرانه په اور باندې کې خو داغه نه اوس پړ کې لاړل او د کعبه غلاف چې دا هغه اور واخستل. د کعبه شریف نه چې کوم دیوا کپڑا تاوی تور د غلاف اور واخستل او اور د وجه نه بنیا دیوالونو ته نقصان ورسول. دا درې وجه په د کعبه اثر نو تعمیر کې دا محسوس کړي. قریش راغون شول مکه والا او دوی به یو پارلیمنت هاوس دارالندوا به ویل پای کې به مشران راتلوب داسې قومي او اهم خبرو باندې بشرا میټینګونه او ناسته او جرګې کولې. دارالندوا کې دوی راجم شولو او یو چیرې دا کعبه د دیوالونو اوس راغورځيږي نو اثر نو د تعمیر کوو او دا نوې جوړو د بیخ نه جوړو خو هغه ته ځکه د دوی دا عزت یو خو د کعبه هغه د ابراهام چې کله فوجونه الله هلاک کړو په سورې فیل کې الله ذکر کړی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. نو دوی ته د کعبه عزت نورم په زړونو کې و هیبت دی هغه و. او دویمه دا چې دوی د قریشو چې ښه دنیاوی فائدې د کعبه د وجه نه ته ملاوي. خلکو تختولو قافلې به لوټ کېدلې او چې پته به ته ولګېده چې دا د حرم والا ده دا د کعبه متولیان دي بیا به هغوی چې هغه نه کول. خلکو به هدیې ورکوي ګفټونه یاره دا د قریش دي او دا د کعبه متولیان دي. سوره قریش کې الله په باندې دغه احسان ذکر کړی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. تاسو د دې کعبه د وجه نه دنیاوی فائدې اخلو او فليعبدوا رب هذا البيت بیا خو عبادت هم خاص کا کنا چې په یو نوم باندې ته فائدہ اخلي خو دغه خو صحه کم ادا ده. فليعبدوا رب هذا البيت. نو دوی میټینګ وکړه یاره دا نو یو جوړو خو دې کې څو مشکلات یو مشکل بګی دا و چې د دوی آبادی هغه د خټو نه وي او کعبه شریف دا د کانو نه جوړه و. دوی په باندې نه پوهیدو چې دا به څنګه وکړو. موږ خو د خټو آبادی زده ده او د کاني آبادی لکه د علاقې کې ما بعضی مخصوص کسان وي هغه د کانو کار لکه پلان کای سره چې دا هغه د کاني مستری ده. دوی کې د کاني مستری دا به اوس چې ته نه ګورو. دویم دا چې کعبه چې دا د انداز یو چت و دیوالونه و په دې باندې برنه چت نه واچول شو
بس داسې کندر په شکل غوا نو تومره غټ لرګي به اوس چې ته نه وي ته ګورې ځکه اوس دور خو نه و چې چېرته کې تختې وباسو هغه و نو رب العالمین د دواړو انتظام وکړل اولینې دا چې د جدې نه یو سړی راغلو او دوی ته خبر وکړه هغه ځای کې یو جزیره ده پای کې یو کشته الټه پرته ده مالک یې نشته بس داسې چا پرېښې ده نو پای کې دا اوږده تختې دي کاغه راوړو په باندې چت جوړ کړی شي نو دوی خوشحاله شو چې دا خو الله انتظام وکړل د چت انتظام وشو اوس مستري الله رب العالمین د روم نه یو سړی راوسته بنای رومي د روم کاریګر مستری الله راوسته باقوم دی هغه نوم هغه چې زه د کانو کار شو دوی چې بس دا خو الله د مستری غم هم ته وکړ مستری پیدا شول چت د پارانو اوس یو بل مشکل پدې کې و چې دوی یریدلو چې دا کعبه باندې به اوس شروع څو کوي چې دا ورانه وي د الله عذاب را نشي نو دې یرا او hebat کې و چې خو اول لاس بچوک دی ته اچي تا خو د الله ډیر عزتمن کور دا ډیر لوی مقام ده نو دی باندې گزار په ګنتره یا په جبل باندې کول راونه دا خون قران کار دی پریشان وو او په دوی کې یو سړی باز یو سړی وی داغه عقل او فراست لک تیز وی زیات وی ولید بن مغیره په نوم باندې سړی واغه ته چې یو خبره کوم زبب باندې شروع وکما نو ما ته تاسو ټول لری کینو کڅ عذاب راځي نو بس زبب مرشم تاسو ټول بچ شو اوس ټول په لګیا شو عذاب راغلو ټول مړ کیو زبب باندې شروع کوم کزه عذاب د الله راغله بس یو زده زبر مرش تاسو بچ او کنا الله ته دا کار ناخوخه نوي نو زبر اوران کوم تاسو به سره بیرانو اگر راغله د کعبه چت با دیوار باندې وختلو یو کانه را واخستو بل کانه را واخستلو دوی ته وسلره نه تماشا کوي چې څه وکړي هو تر دې چې هغه ډیر کار پکې ډیر کانی را وران کو نو دوی ته وی چې اوس خو راشو کنه اوس خو دا د دې علامه ده چې الله په دې کار نه خوخه نه ده ځکه موږ د خیر اراده لرو لا نريد الا الخير موږ د اراده د خیر ده لکه نن مسلمان یو جمعه ته راوړنوي نو دغه نیت کتل شي ګره چیرې دا په کوم نیت باندې جمعه دغه نه خجوړول غواړي او کنه دا جمعه باندې بدلل بهر صورت دوی ته وایي چې نه موږ د زر نه وګورو نن ورځ بم ګورو سبا شپږه ته شپه بم ګورو که په تاسو عذاب را نغله نو الله به ځکه الله خو ډیر صبرناک دا سينه چې ډایرکټ ته سزا نه درګي اورېزم تیر شو شپم تیر شو سهار هغه بیا بچیم را سره روان وو وي ته وایي چې اوس خو راځوي کنه اوس خو ما ته هیڅ تکلیف را نه دوی قریش پس اوس زړه ورش راغللو په کعبه باندې شروع وکړه کعبه بالکل اواز ځای چې د اوار میدان جوړ کړ ټول ګټې دلل چې کله دا اخیری ګټې لړل کړی هغه د ابراهیم علیه السلام والا بنیادونه راخکارش او پای کې څه عجیب شانته کانی دي هغه راوتو داسې کانی کا اسنمت الابل الخضراء لکه دی اوخ د قب دا دغه څه ګول غونډاري او شنه رنگ والا کانی هغه راوتو نو بس دوی چې دام راو بسو نه لاندې بنیاد خل لاندې و چې هغه ته جبل واچول نو یو روایت کې چې دومره تیز رڼا ته راوخته ټول مکه پاګه باندې رڼا شو او قریب د سړی چې ډیر رڼا دی ورنه رون شو او یو روایت کې دی چې په ټول مکه باندې زلزلہ راغله دوی پوښ ځکه داسې وخت کې الله نبی نبی نو بعض اشارات الله ویل نبی خو نو چاغه ویل چې دا کار خدای او دا خراب ده نبی د رسول الله خو نو شروع نو د الله طرف اشاره ملاو چې نور تاسو ته اجازه نشته بس دوی چې لکه نور لاس وانه چو پم دې ځای باندې تعمیر کوم کعبه برا پورته کوم هم دغه څه به جوړو خو دې لپاره اوس دا ځای وکړه وایي چې مال بل جمع کوو خو شرط به کېخلو چې حرام مال به پکې نه اسو ګوره مشرکانو شرک کوو د الله سره برخداران جوړو خو وایي چې دا عزتمن ځای ده دا د الله کور ده په دې کې به حرام مال نه چو او یو څو سيزونو نشاندهي وکړه الله يكون فيها مهر بغي د بدکار زنانا چې عربو کې دا باز خلکو کې دا غلاظت وو چې دا وې په زنانو باندې پیسې ګټلې هغه ته مهر بغي د بدکار خزي ګټل شوی مال یا دغه مهر یغه پیسې وې چې دا پکې نوي الله يكون فيها مهر بغي دا پکې نوي دویم سود مال پکې نه ګوره سود دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه وخت کې اعلان کړی و د دې حرمت چې کله حجۃ الوداع ده. خدا عقل هغوی منه چې دا سود دا ظلم ده. دغه یو سړی مجبوره ده تا نه په قرض باندې پیسې یوسي هغه انشي ادا کولای او ته په هغې باندې بیا نور زیاتېږي یاره دومره پسې زیاتې راکوي. نو عقل دا وایي چې دا ظلم نه وایي چې د سود مال هم پکې نه وي. او دریم مظلمة احد د چا نه قبض شوی مال دا پکې نه وي. دا شرطونه یې پکې وي. چنده یې راوړله چې پیسې را جمع کړلې نو چې دا یې وکتلو دا چنده او دا پیسې دا لږې وي حلاله. اگر چې غټ تاجران پکې وو حرام مال د خلکو سره و خو هغو شرط لګولو چې دا پکې څوک اچوي نه. نو چې د دې اندازه یې ولګوله په دې باندې دا کعبه د دوی نه جوړېدله. نو یو بله مشوره یې وکړه خپل منځ کې یاره داسې وکړو دا کعبه به لږه نیمګړې کړو خیره خو دومره ده چې حرام مالو پکې نه لګوو. اوس هم وروڼو دا د کعبې سره ګول دیوال چې حتیم ده یا حجر ورته وایي دا د کعبې حصه ده. د مونږ مور عایشه رضی الله یو کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حتیم چې دا ګول ځای دا د کعبې حصه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعم او عایشه دا د کعبې حصه ده. د دې وجه نه دا مسله ده چې یو سړی طواف کوي نو دې ته به نه ننوځي د دې نه ځکه دا طواف د تا پوره کېږي نه بیا دا به تا نیمګړی طواف د بیا نه ده د دې نه به اخ طرف ته تاویږي چکر به پوره کوي نو هله به تا طواف صحیح ځکه دا خو د کعبې حصه ده ته خو کعبې ته نه ننوځي. او کېدی شي د الله یو حکمت پکې دا هم وي چې نن باچاهانو ته د کعبې دروازې کولاویږي هغوی نن پکې مونځ کوي نفل کوي خو عام خلکو ته خو اجازت د کعبې نه وي. نو د حتیم کې د ننه چې تا مونځ وکړله تا د کعبې د ننه مونځ وکړله حتیم کې د مونځ وکړه اگر چې چا ته ضرر به مره سوا دیکه چا سره مه وایه څوک خوږومه خو کم موقع ته میلاو شه او مونځ دې پکې وکړو تا په کعبې کې د ننه مونځ وکړو. نو دا یې پکې وایي چې دا عایشه الله فرمایي دا د کعبې سره نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا رسول الله د خلکو دا پرېښوی ویلې ده. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل خلکو سره خرچه کمه شوې وه نفقه یې سره کمه وه خو بیا چې دوی تعمیر کوله نو په هغې کې ته نه یو خو دا خو مجبورۍ نه تېنه کمه شوه. او دغه وجه ده چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان د دې کړی وه. عایشه رضی الله عنها وفرمایل چې بله دوی دا دروازه چې ده ابراهیم علیه السلام په وخت کې کعبه داسې وه په ځمکې باندې دوه دروازې وي یو دروازه د ننتلو بله د میزاب چې کوم د تری چې ده میزاب تری ته وایي چې کله باران وشي د حتیم طرف ته په هغې باندې اوبه غورځېږي نو دغ طرف ته یوه دروازه غوښته وته په یو سړی به په دې راننوته په بلې باندې دوی هغه طرز بدل کړل قریشو دروازه یې دومره اوچته ولګوه چې سړی ودرېږي نو سر د هغه درشل ته یې رسېږي. او دا د څه دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله ته فرمایلي وو لیدخلوا من شاء دوی خپل جاگیر ګڼله دا حرم کعبه لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء چې څوک غواړي هغوی د ننوځي چې څوک غواړي هغه به نه ننوځي خپل جاگیر یې ته جوړ کړی دی هغه طرز یې بدل کړی. نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو عایشه رضی الله ته چې لولا ان قومک حدیث عهدهم بالجاهلیه ای عایشه دا تا قوم نوې مسلمان شوی ده که اوس زه کعبه هغسې جوړوم لکه څنګه د ابراهیم علیه السلام طرز و نو دا خلک فاخاف ان تنکروا قلوبهم د دوی زړونه متنفر کېږي چې مړه دا په هر څه کې راته ګوتې وي لکه کله کله ته په یو ځای کې سنتونه ناخبره خلک وي ته وایي چې لکه دا سنت دی اخر خلک راپورته شي تا ته وایي چې مړه تاسو هر څه بدل کړو یار هلکه بدلوالی مونږ نه غواړو مونږ هغه دین مقصد ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم کړی ده کوم په عمل کې راوستی ده نور مونږ دا نه غواړو چې مونږ د خلکو نه بدل عمل وکړو خو هغه دین ده چې الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی او په هر صورت نبی صلی الله علیه وسلم ارمان کړی او بدل کړی نه ده. او دا یو دلیل هم ده چې کله یو شی یو افضل او یو جایز ده خیر ده افضل پرېږده د دعوت په نیت باندې بعضې وخت پورې چې خیر ده خلک مسلمانان نوې دین زده کوونکي دي چې متنفره نه شي په یو ځای کې دا په دې هغه باندې عمل کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تر خپل وفات پورې نه دغه کړی. ابو بکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه هم دغسې و تر دې چې کله عبدالله ابن زبیر په مکې باندې قبضه وکړله او دغې پناه ګزین شول نو هغه دا طرز بدل کړله کعبه یې سرې نو جوړه کړه یوه دروازه یې دې طرف ته پرېښوده بله میزاب طرف ته پرېښودله او په ځمکه باندې ولګوي دروازې
ورستو بیا چې کله عبدالملک بن مروان دغه غاو د چې کوم والی و حجاج بن یوسف هغه بیا هغه سي جوړ کړل څنګه مخکې قریش جوړ کړو او بهر صورت کې به الله خپل حکمت کعبه باندې شروع وشوله کعبه دیوالونه تقسیم کړلو دیوالونه الګا دا قبیله و د دومره دیوال وي دا ګوډ به دا پلان کوي قبیله جوړوي او کعبه باندې شروع وکړله چې کله د حجر اسود د حجر وی کانی ته اسود وی تور کانی لګول دا عزتمن کانی د جنت نه راغله او روایت کې دا د سپین ولکه شو دو پسان خود انسانانو د ګناهونو د وجنه دا تور کانی لګول دا عزتمن کانی الله ابراهيم عليه السلام ته ورکړو واغه پکې لګول شو دې لګول وخت راغله نو دا عرب خلک چې دا د نوم ډیر زیات شوقیان د خپل نامې ډیر شوقیانو په دې باندې یو سخت جګړه خطر جوړه شو تر دې چې خلکو تر راوخي یو قبيله وي چې دا کانه به مونږ لګاو بل قبيله وي چې نه دا کانه دي مونږ حق ده مونږ ډیر مخورې مونږ ډیر عزتمن جنگ سخترین جوړ شو جوړېدل بس جوړ نو خو جوړ دوته قریب خلکو تر راوخي نو د کې یو سړی د ابو سفیان پلار چې دا رضی الله عنه هغه د خلکو ته وي چې تاسو عجیب خلک یو امیہ بن حرب تاسو ډیر زیات عجیب خلک یو قریش یو قوم یو او په دې باندې جګړه کو فیصله به باندې ویل نه کو تحکیم فیصله په دې باندې پکار هاوس فیصله به څوک فیصله کوون کی باندې بیان جوړېدل چې فیصله به څوک چا فیصله نه یو سړی به مقرره کړي دا فیصله وږي بل به باندې اعتراض وکړي چې نه دا به څنګه فیصله کوي خطر بیا موجود ده اخر په یو خبره باندې راځي شو چې دې ته مشران به کعبه کې ناس وي او اول من داخلو من باب بني شیبه چې کله دغه بني شیبه په دروازې سحر اول څوک راغله بس هغه فیصله کوي هغه فیصله به ټول ته منلو دوی ناز دي سحر دی الله رب العالمین او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک باندې ټول ناول داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله ډیر خاصه اخلاق کردار سوچ فکر او خیارتیا او زیرکتیا په کامل طریقې باندې الله چولو اگر چې دی وخت کې نبی نه ده 15 کال عمر ده ځوان ده الګ ده نو چې په دې باندې راغله داغه کردار ټول ته معلوم وو داغه اخلاق ټول ته معلوم وو ټول आवाज وکړه دین صادق الامین رزینا صادق الامین مونږ ټول په د باندې راضی یو ځکه د ډېر رښتینه هم ده امانتدار هم ده بس د چې څومره فیصله وکړو ټول ته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کولای شو چې بدا کانه راخسته وای چې بسې لګوم ځکه دا ډېر عزت نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیاته دی خیرته او د زیرکته فیصله وکړه یو صادر هغه وغړول حجر اسود هغه راوړل په دې باندې برکه خدل او د مشرانو د ټولو ته چې ټول لکه صادر ونه سورا اوچا دی نو هر چا داوي چې رسول مونږ لګول مونږ په دې کې شامل یو چاند نه وي چې مونږ کې شامل نه مونږ قبيله مشر نشته چې کله لګول ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغست او په هغه ځای باندې ولګول حجر اسود د ډېر سخترینا هغه جګړه او خطرناکه معاملہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فهم دی وجنه او خیرته دی وجنه هغه حل شول او په دې طریقې باندې کعبه و جوړ کړه بر باندې چتم ولګول او د کعبه تعمیر هغه سر ته ورسېده ان شاء الله مزید حالات د سیرت هغه ان شاء الله انده بیانو بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم